معاشره د درواغو فساد و دوکې و ظلم داسې په مخه اخیستې ده چې د دې معاشرې انسانان یې پریشانه کړي دي چې خدای اوس په چا باور وکړم. څوک رښتیا راته وایي، څوک درواغ راته وایي، څوک دوکه راسره کوي، څوک یې نه کوي. دا دوکه و درواغ و ظلم عام سوي دي، عوج ته رسېدلي دي. خاص کار اوس چې کوم دغه ټریولان دي یا دغه شرکتونه د عمرې او د حجانو او د معتمرینو چې کوم شرکتونه دي چې دا خلک عمرې یا حج ته لیږي، دې کسانو په دې پاکه معامله کې دغه د ثواب په معامله کې د درواغو ته او دوکو ته دومره ملا تړلي چې ثواب خو لرې خبره د خپل د ځان دنیا او آخرت تباه کړي. حالانکه حال دا دی چې په دې کار کې یو څوک ستا په کومک، ستا په عون، ستا په لاس، ستا په مدد باندې بیت الله شریف ته رسیږي، عمره کوي یا حج کوي، دا د خیر زمینه تا ورته برابره کړل. الدال علی الخیر کفاعله، د خیر کار ته زمینه برابرول، راهنمایي کول چې څومره ثواب الله هغه کس ته د دې خیر په کارو کې د غمر تا ته پر دې راهنمایي کوي چې د زمینه تا ورته برابره کړه. لیکن موږ بجای د دې چې د دې کاروبار په ذریعه ثواب وګټو، د دې کاروبار په ذریعه باندې موږ دعاوې وګټو، خلک هلته په مقدس مقاماتو کې موږ ته دعاوې وکړي، موږ په خپلو درواغو، دوکو او ظلم باندې دا معامله داسې برباد کړې ده چې هلته په مقدس مقاماتو کې بیا دا خلک ودې ته شراوي کوي. ولاړ بیت الله شریف ته د سترګې اوښکې بهیږي او دې ظالم ته شرا کوي. ولاړ په مقدس مقام کې په صفا و مروه کې ودې ته شراوي کوي. په مسجد نبوي کې الله تبارک و تعالی ته خواست کوي د دې ظالم د هلاکت او د بربادي دپاره. ولې د خدای بنده د یو څو روپو په خاطر باندې ځان دې دومره تباهي ته ورکړي؟ دلته د یو چا سره وعده وکړي چې زه تابعه یم، هلته به دې پر 1 کیلومتر باندې ستا هوټل وي، هلته به ته ډېر په راحت کې وي، ډېر صفا هوټل به وي، ښه مجهز هوټل به وي، هر څه اسباب به درته برابر وي، 1 کیلومتر به دې اندازه وي، ترانسپورټ به دې هم برابر وي، هر څه به دې برابر وي. هلته چې معتمرین یا حاجان ورسېږي، 1 غنټه د ده او د حرم، د ده د ځای او د حرم په مابینځ کې فاصله وي. په دې کې بوډاګان سته، په دې کې ضعیفه خلک سته، په دې کې داسې کسان سته چې په ویلچیر کې ځي او راځي. و د خدای بنده خو یو 40 زره زیاته ځینې واخه د دې ظالم د دې د کس د دې مریضي خیال خو وساته که نه، د دې د دغه ضعف خیال خو وساته، د دې دغه عمره د ځان دپاره د شراو ذریعه خو مه ګرځوه، د ثواب ذریعه وګرځوه. بله ورځ یو حاجي ما ته میسج وکړي چې مفتي صاحب وعده یې راسره کړې وه چې 1 کیلومتر به زما او د حرم په مابینځ کې فاصله وي، زما د ځای او د حرم 1 غنټه د دې خوا ځو، په مابینځ کې ور کښېنو، بیا ولاړ سو، بیا کښېنو، 1 غنټه د هغې خوا را روان. هلته چې کوم هوټل دا موږ ته ویلي و داسې ځای دی چې هلته انسان مفت لا په هغه ځای کې نه اوسېږي. موږ ته یې په وعده او په قسم ویلي و چې ستا په ریټ مې څوک نه دی بیولی، در موږ یې 80 زره کم کسان راوستلي دي. ولې د خدای بنده ولې دا درواغ وایه؟ دا خو یو مقدس مقاماتو زمینه ته برابره، دا خو د الله تبارک و تعالی بندگان د خدای سره وصل کوي. نو په درواغو باندې، په ظلم باندې، په دوکې باندې دا اوس ته د ځان دپاره یو شی بولې، حلال پاکې ځینې واخه، که کمې پیسې واخې ورته لرې ځای در کوم، که زیاتې پیسې راکوې ورته نږدې ځای در کوم. درواغ ولې ورته وایي؟ دا کسان چې بیا هلته ولاړ سي، ضعیفه خلک پکښې دي، هغه چې د ځای سره راوځېدل حرامو پورې، جماعتونه هم ځینې تېري په دغه لاره کې ټول لاره دته شراوي کوي چې د حرام څه ځي ستړي هلاک طوافونه کړي چې ځای ته ځي، هلته کښېنه، دلته کښېنه، دلته کښېنې، بیا دته چې دا کښېني وایي رب دې تباه کړه، رب دې کور خراب کړه، رب دې پلانکی کړه. ولې د خدای بد؟ دا خو دوکه ده، دا خو ظلم دی. تا د نبی علیه الصلاة والسلام دا روایت نه دی راورېدلی؟ نبی علیه السلام فرمایي من غشنا فلیس منا، چا چې زما په امت کې دوکه وکړه هغه زما د امت څخه نه دی. ای د الله بنده، دغه د مقدس مقاماتو زمینه هم برابره، خلق د الله و کور ته هم رسې، لیکن بیا د هغه باوجود د خدای د رسول د امت ته دې ځان وایستې. دا څومره بې عقله سړی د یو څو روپو په خاطر باندې، د یو څو شمړو په خاطر باندې ته ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه باسه.
حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کسان چې دوکه کوي دا خیانت دی او د دې ځای به جهنم وي. التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، بعض تجاران چې دي هغه به د قیامت په ورځ به د فاجرانو د فاسقانو په ډله کې، ځکه دوی په خپل تجارت کې درواغ وایي، دوکې کوي، ظلم کوي، دا به الله پاک جل جلاله د فاجرانو په ډله کې راپورته کوي. مسلمان او درواغ نه سره جمع کېدلی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی. د قیامت په ورځ به الله جل جلاله چې کله اولین او آخرین دواړه راپاڅوي د حساب کتاب دپاره، دلته بعض کسان به وي د هغوی سره به جنډې ورسره په دې جنډې به خلک پیژني. کم کسان؟ هغه کسان چې په دنیا کې چاته دوکې ورکړي، دا به په دوکهبازه باندې خلک پیژني، د دوکهبازه به خپله جنډه او د خدای بنده. دلته دا مقدس کار چې خلک عمرې ته لیږي او خلق حج ته لیږي، دا ستا دپاره څومره د خیر ذریعه ده. یو چا سره په دې کې احسان وکړه، صداقت وکړه، هغه ته دعا راته وکړه، په حرمین کې تا ته دعا کوي، په بیت الله شریف کې تا ته دعا کوي، په طواف کې دعا درته کوي، صفا او مروه کې دعا درته کوي، مسجد نبوي کې ناستې تا ته دعا کوي. لیکن بدبخته تا د یو څو روپو په خاطر باندې، د 1,00,000 روپو په خاطر باندې تا د دې کس دعا پر ځای باندې شراب په حرم کې پر ځان باندې قبوله کړ. په حرم کې هغه تا ته شراب کوي، په بیت الله کې شراب درته کوي. دغه د حج او د عمرې چې کوم ټریولان والا دي یا شرکتو والا دي، دا زما خبره واورې، د ورورګروۍ مشوره ورکوم. دا کار که په صداقت کوې، دا به ستا دپاره د جنت ته داخلېدو ذریعه ګرځي، دا به ستا دپاره د الله د رضا ذریعه ګرځي، دا به ستا دپاره د رزق د پراخي ذریعه ګرځي. واوره که چیرې په صداقت نسې کولی، درواغ پکې وایې، ظلم پکې کوې، دوکې کې کوې، خلک شراو ته مجبوره کوې، نو د خدای په خاطر باندې دا کار پرېږده، دا به ستا دپاره د دنیا او د آخرت د هلاکت غټه ذریعه وګرځېږي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اتقي دعوة المظلوم، د مظلوم د شرا نه ځان وساته، ځکه د ده د الله په مابینځ کې بل حجاب و پرده نشته، ډایرکټ الله پاک قبلوي، ډایرکټ خدای قبلوي. نو دی چې مظلوم په دې وجه دی چې تا ظلم ورسره کړی دی، ځای دې یو ورښول دي، بل دې ورکړی دی، مدت مسافت و اندازه دې یوه ورښولې ده، هغه د غونې 10 چنده ده، پیسې دې یو رقم ورښولې دي، هغه دې زیاتې ځینې اخیستې دي. ته ظالم شوې، دی مظلوم دی. دی چې په بیت الله شریف کې ولاړ وي، یا په حرم کې ولاړ وي، یا په صفا او مروه کې وي، یا طواف کړی وي، طوافونه یې کړي، ځای ته روان وي، ستړی وي، هلته د آه د فریاد څخه تا ته یو شرا وکړي، بیا دې نو ته خپل حشر ګور. حدیث کې دا هم راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دعوة المظلوم مستجابه، د مظلوم دعا چې کوم ده هغه الله پاک جل جلاله قبلوي، ولو که دی فاجر و فاسق وي. یعنې دا مظلوم که خپله فاجر وي هم الله پاک دعا قبلوي. د خدای په خاطر باندې د دې خلکو سره دوکې مه کوئ. سم سپا سوچه حال ورته وایه چې وروره دا کاروبار زه کوم، دا به د ځان دپاره د آخرت د تباهي ذریعه نه جوړوم، دومرې ځای دی، دومرې مسافت دی، دا رقم هوټل دی، دا فلان دی فلان دی فلان دی، ټول یې ور وښیه، حلالې پیسې ځینې واخله، په دې کې به الله تا ته برکت هم کښېږدي، هم به دې ګټې، هم به د خلکو دعاوې یوسې، هم به دې ګټې، هم به د خلکو مخلوقو خدای سره پخلا کړي وي، ځکه په عمره کې هغه توبې باسي، هغه الله ته ژاړي، هغه خپل ګناهونه بخښي، سبب به ته. دا څومره د خیر کار دی، لیکن موږ څونه سره خراب کړی دی. دا خلک دي د دوکو څخه لاس واخلي، دا ځان دپاره ډېره غټ تباهي کوي، دا خپل اولادو دپاره تباهي کوي، دا خپل دنیا او آخرت دواړه تباه کوي. الله پاک دې دې ته هدایت وکړي.